الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ډېر ورونه دا پوښتنه کوي چې په موبایل یا ټلیفون کې عکسونه وي، تصویران وي، د دې سره لمونځ څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اوله خبره خدا ده چې تصویر په هر حال کې اخیستل منع دي. تصویر څخه باید مسلمان ځان وساتي، که هغه د کیمرې عکس وي، که د ټلیفون عکس وي، که بل وي. او په ټلیفون یا جیب کې عکسونه ساتل خپله یوه ګناه ده. نو دا ګناه تکراري ګناه ده چې د انسان سره ورسره وي تر څو چې ټلیفون ورسره وي. نو دا ګناه څخه باید مسلمان خپل ځان راوباسي. دویمه مسله دا ده چې په کوم موبایل کې عکسونه وي، نو که دا داسې عکسونه چې په میموري کارډ یا یو فولډر کې پراته وي او چې کله د موبایل رڼا بله شي عکسونه نه معلومیږي، په فولډر کې پټ وي، د دې سره لمونځ صحیح دی، پروا نه لري. خو چونکې د عکسونه چې په ټلیفون کې شته، ګناه یې ځان ته ده، د ګناه څخه یې نه دی خلاص. الفتاوى الهندیه اول جلد 107 صفحه، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة. رد المحتار اول جلد 607 صفحه، مكروهات الصلاة. الفتاوى الحقانية دريم جلد 219 صفحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسي د اسلامي پښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.